2010 کې یعنی په 2010 کې موږ دلته د افغان په نامه یو ګوند جوړ کړي. د دې ګوند اړتیا دا وه چې موږ دلته د پښتون افغان قوم اول خو موږ دغه تضاد ختم کړو په دې پاکستان کې چې ټول پښتون چې دی هغه بنیادي طور افغان. دغه سامراجي قوتو دغه استعماري قوتو په موږ کې دغه شی پیدا کړی دی چې موږ پښتون افغان قوم په مختلفو نامو باندې سره ویشل شوي یو، سره تقسیم کړي یو، سره منقسمه کړي یو، لکه په مختلفو نام نهاده لیکو باندې چې سره تقسیم کړي یو، دغه رنګ په نامه تقسیم کړي یو. و ما ته څوک په خان هم وایي، په پټان هم وایي، په افغان هم وایي، په پښتانه هم راته وایي. خو زه در هر څه د افغان په نامه ویاړم، د افغان په نامه زه فخر کوم. زه دا وایم چې ټول پښتون افغان دی او دلته چې افغان پروت دی په دې وطن کې، په دې متحده پښتونستان کې، که شمالي پښتونستان دی، که جنوبي پښتونستان دی او که منځنی پښتونستان دی، دا ټول یو متحده پښتونستان دی. دا د پښتانه کور دی. په دې کې که افغان مهاجرین اوسېږي هم به د دغه پښتنو سره مېلمانه دي، زموږ وروڼه دي په دې وطن کې. څوک د دې خلاف خبره کوي، څوک د دې خلاف ارزسرایي کوي، که هغه لکه تېره ورځ چې وزیر داخله د بلوچستان دا خبره کړې وله چې موږ به افغانانو ته دکې ورکوو، د دې وطنه څه بیا باسو د کوو به، دا د هېڅ چا د پلار د وس کار نه دی چې دا خبره وباسي. موږ د هغو څه دا سوال کوو چې پر افغانانو چې ته په عربو روپۍ ګټه کوله په اولو شپو کې، اوس هم ته له اقوام متحده دنیا چیاره ته تاله په کروړو روپۍ راځي کې ګټه خورې. لیکن که په پاکستان کې ته خپل انتظامي امور نشې سمبالولی، عوام ته دفاع نشې ورکولی، یو مسایل په دې ملک کې جوړ شي، ته بل د بل څه ستا په واک نه دي، ته ورسې افغان مهاجرین په مخ راواخې. افغانان موږ وایو، بلوچستان زموږ وروڼه دي. نن په بلوچ سیمه کې چې کوم بدحالي ده، کوم قتل و غارت شروع دی، هغه په پښتانه سیمه کې نه ده شروع. موږ ته دا څوک را په ګوته کې یو ثبوت هم چې په بلوچ سیمه کې افغانانو یا هغه که مهاجر دي که د دې ځایي افغانان دي، هغو په بلوچستان یا د دوی په سیمه کې یو غلط کار کړی دی، نو په کوم صورت په کوم دغه باندې د سرفراز بکشي دا جواز جوړیږي چې دی وایي زه افغانان ته دا دکې ورکوم، زه بیا د دې ملکه باسم. موږ دا خواست کوو چې دی دې دا خبره واپس واخلي، د دغه پارټۍ ته نیشنل پارټۍ ته دغه مسلم لیګ نون ته دا خواست کوو چې دی د فل فور دا خبره واخلي، که نه یې استعفا دې ورکړي. که دی استعفا نه ورکوي بیا چې په دې ځای کې په مخلوط حکومت کې شامله قوم پرسته تنظیمونه دي، پښتونخوا ملي پارټۍ ان پي، دوی د فل فور یا خپل استعفا ورکړي یا دې د سرفراز بکشي څخه دوی استعفا واخلي. که چیرې دوی پښتانه افغان پر نامه باندې دی دلته شپېته کاله خلک نه دي غولولي یا خلکو ته مطلب دوکې نه دي ورکړي، که چیرې دوی غوږونه پر لا اچولي دي، که چیرې دوی دا خبره نه واضح کوي، که چیرې د استعفا نه دخوي، که چیرې خپل استعفا نه دخوي، بیا دوی پښتانه افغان قوم ته دوکې ورکوي او وربیا. نو ته دا د جنیوا کنونشن چې کوم سوی دی د هغو خلاف ورزي ده؟ دا بالکل دغه